السلام علیکم، زه ایملیار ساجد یم. تاسو ته ښه راغلاست ویم. دا د اډوب افټر افیکټ 14مه ویډیو ده. په دې ویډیو کې به موږ تاسو پر ماسک باندې کار کوو. نو که تاسو چینل نیو سبسکرایب کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، د بیل آیکن کې کاږئ، کوشش کوئ ویډیوګانې آنلاین ګورئ. زما د ویډیوګانو لینکونه له خپلو ملګرو سره شیر کوئ تر څو زما چینل هم پرمختګ وکړي او هغوی وکولی شي له دغه درسونو څخه برخمن شي. نو ځو او خپل نننی درس شروع کوو. تاسو ګورئ چې د تیر په څیر ما افټر افیکټ کلاس کړی. افټر افیکټ کې دلته ما یو کمپوزیشن کریټ کړی او کمپوزیشن سره سره دلته ما یو ایمیج راخیستی او ټایم لاین ته مې دلته ډراپ کړی دی. اوس غواړم موږ ماسک ډرا کړو. که چېرته تاسو زما ټولې ویډیوګانې یو په یو کتلی وي نو کله چې ما دغه ټول بار تاسو ته تشریح کوو، ما تاسو ته ویلی وو چې موږ څنګه کولی شو شیپ رسم کړو، څنګه کولی شو ماسک رسم کړو. که تاسې نه پوهېږئ یا مو د یاده ورته وي تشویش کېږئ مه، زه اوس تاسو له تفصیلي ډول سره وړاندې کوم. لومړنۍ خبره دا ده چې مونږ کله شیپ رسمول غواړو نو مونږ کولی شو دلته راشو، مونږ سره څو رقمه شیپس دي، د دې په واسطه مونږ کولی شو دلته ډراوینګ وکړو، شیپ ډرا کړو. همدا ډول دلته مونږ سره یو پین ټول هم موجود دی چې د دې په واسطه هم مونږ کولی شو شکل رسم کړو. خو بیا چې کله مونږ ماسک رسمول غواړو د هغه لپاره هم مونږ کولی شو له همدغه دوه اپشنو څخه کار واخلو چې دلته مونږ سره تیار جوړ شکلونه دي او بل دلته مونږ سره پین ټول دی چې د دې په واسطه مونږ کولی شو ماسک ډرا کړو. اوس د ماسک او د شکل ترمنځ فرق څنګه دی، څنګه کولی شو ماسک ډرا کړو، څنګه کولی شو شکل ډرا کړو. ډیره اسانه خبره ده. که چیرته دلته تاسې لایر انتخاب کړی وي یا دلته تاسې فوټیج انتخاب کړی وي، بیا تاسو راځئ دلته شکل رسموئ نو تاسو سره به شکل نه رسمیږي بلکې تاسو سره به دلته ماسک رسمیږي. خو که چیرته تاسې دلته یو کلیک وکړئ او سلیکشن ستاسې ختم شي، دلته کوم لایر نه انتخاب شوی او بیا تاسو راځئ دلته ډراوینګ کوئ نو تاسو سره به بیا شکل نه وبخښئ، تاسو سره به بیا ماسک نه ډرا کېږي بلکې تاسو سره به شکل ډرا کېږي. نو لنډه دا چې کله هم غواړئ شکل ډرا کړئ نو دلته به ډیر زیات خیال ساتئ چې تاسو سره دلته کوم فوټیج انتخاب نه وي. خو چې کله بیا غواړئ چې ماسک ډرا کړئ نو دلته به تاسو هغه فوټیج انتخابوئ. ماسک مونږ پر عکس باندې هم ډرا کولی شو، پر ټایټل باندې هم ډرا کولی شو، پر ویډیو باندې هم ډرا کولی شو له هغه نه استفاده وکړو. یوه یادونه باید زه تاسو ته وکړم، تاسې کوشش وکړئ د دغه افټر افیکټ یا کورل یا هر پروګرام چې زه تدریسوم د هغه له دې اصطلاحاتو سره ځان بلد کړئ، ځکه د هر یو معنا ما سره نه وي او کله چې هغه زه په پښتو کې ویم نو معنا ګډوډېږي. مثال که زه اوس تاسو ته پوزیشن پښتو کې ویم یا سکیل پښتو کې ویم دا به لږ ذره ګرانه شي. نو کوشش وکړئ دغه اصطلاحاتو سره ځان بلد کړئ. نور خو خبرې به ټولې په پښتو کې، خو چې کله زه دغه اپشنونه تاسو له تشریح کوم نو زه به همدغه نومونه اخلم، لکه ډراوینګ خو بیا هم رسمول ویلی شو خو دغه اپشنونه بیا یو څه ستونزه جوړېږي. نو دې له کوشش کوئ دغه اصطلاحاتو سره ځان بلد کړئ. نو راځو د ماسک ډرا کولو لپاره زه راځم دلته یو کلیک کوم تر څو زما دا لایر انتخاب شي. لومړی موږ سره پین ټول دی. د پین ټول په واسطه موږ کولی شو په خپلې طریقې سره چې څنګه موږ غواړو په هماغه طریقې سره ماسک ډرا کړو. دا تاسې ګورئ موږ سره دغه ماسک جوړ شو یا هم کریټ شو. همدا ډول موږ کولی شو کرف هم ورکړو. که تاسې فوټوشاپ استعمال کړی وي، که تاسې السټریټر استعمال کړی وي، که تاسې کورل استعمال کړی وي، تاسو به پوهېږئ چې کرف څه ته وایي او آینده راتلونکي ویډیوګانو کې به موږ پرې کار کوو نو تاسو به پرې ښه پوه شئ. کرف به مو ډېر په اسانۍ جوړېږي. کله چې تاسې دلته کلیک وکړئ د خپل ماوس وخوځوئ نو تاسو ګوره دلته تاسو سره دوه علامې راځي چې د دې په واسطه بیا تاسو کولی شئ د خپل د دې لاین سیټینګ وکړئ. مثال در راځي ماوس وخوځوئ تاسو سره به داسې یو کرف جوړېږي. همدغسې دلته هم ورکوو، دلته هم ورکوو او دلته بېرته کلوز کوو نو تاسو ګوره موږ سره دغسې یو ماسک ډرا شو. اوس موږ کولی شو د دې په واسطه د خپل شکل کې تغیرات راولو، دا کوم شکل چې موږ دلته رسم کړی په هغه کې چینجز راولو. نو موږ کولی شو د پین ټول په واسطه هم دغسې په دوه طریقو سره ماسک ډرا کړو. خو که چېرته موږ وغواړو چې د پین ټول نه علاوه دلته تیار شکلونه دي موږ سره د هغه نه په استفادې سره ماسک ډرا کړو نو موږ بیا دلته کولی شو هر شکل چې زموږ خوښه وي هماغه شکل انتخاب کړو، دلته موږ ماسک کریټ کړو یا هم ډرا کړو. اوس راځو زه تاسې دلته بیا یم د دې کوم موږ سره چې پراپرټیز دي. کله چې موږ د دې پراپرټیز کلاس کړو دلته موږ سره دوه موضوعګان راځي چې یو موږ سره ماسک دی، بل موږ سره ټرانسفارم دی. ټرانسفارم سره به تاسې ټول بلد یې ځکه په دې کې موږ ډېر په تفصیلي ډول سره کار کړی او تاسې پرې پوهېږئ. راځو ماسک ته. کله چې ماسک خلاص کړو دلته موږ سره د ماسک هغه تعداد راځي چې څونه ماسکونه په دې یو فوټوج باندې اپلای شوی. یعنی د دې نه دا پته لګي چې موږ کولی شو په یو فوټیج باندې د یو څخه اضافه ډېر ماسکونه ډرا کړو. مثال دلته راځم کلیک کوم، دلته یو ریکټنګل راخلم او دلته یو بل ماسک ډرا کوم. کله چې ډرا کړم تاسې ګوره دلته موږ سره ماسک 2 منځته راغی. که چېرته راشم دلته یو بل ډرا کړم نو ګوره موږ سره ماسک 3 راغی او که بل ډرا کړو نو دلته موږ سره همدغسې ماسکونه جوړېږي.
هر څونه ماسکونه چې تاسو غواړئ تاسو کولی شئ کریټ کړئ. راځو دلته تاسو ګورئ موږ سره لومړنی ماسک دا یو سرکل دی او دویم موږ سره چې کوم ماسک دی هغه موږ سره دا یو دی. دلته موږ سره اپشنونه دي د دویم ماسک ته راځو د دې اپشن ته راځو دلته موږ سره اډ لیکل شوی اډ چې لیکل شوی وي موږ سره به ماسک ډرا کیږي. خو که چېرته راشم دلته سبسټراکټ کلیک کړم نو تاسې به دلته ګورئ کومه ساحه کې چې دا دویم ماسک ډرا شوی هغه ساحه به ټول کټ کیږي او لومړنی چې کوم ماسک دی هغه به موږ سره پاتې کیږي. که چېرته راشم دا سبټریکټ راوالم انټرسیکټ کړم نو تاسې ګوره د دې دواړو ترمنځ چې کومه مشترکه ساحه ده هغه به موږ سره پاتې کیږي او نور به موږ سره لرې کیږي. بل موږ سره لایټ اینډ ډارک دی دا فی الحال پرېږدو دا دومره زموږ نه پکارېږي. ډیفرنس دی کله چې موږ ډیفرنس انتخاب کړو د ترمنځ چې کوم فرق وي هغه به لرې کیږي او باقي به موږ سره دلته پاتې کیږي. نو فی الحال موږ په دې یو ماسک باندې کار کوو دا دویم ماسک انتخابوم او دا ډیلیټ کوم. اوس راځو کله چې غواړو دا ماسک موږ له یوې ساحې څخه بلې ساحې ته انتقال کړو موږ نشو کولی د سلیکشن ټول په واسطه دا راواخلو یوې ساحې څخه بلې ساحې ته ویسو. تاسو ګوره چې کله یې خوځوو نو موږ سره د دې ماسک دا شکل بدلیږي. د هغه لپاره به تاسې داسې وکړئ چې را به شئ لومړی به ماسک انتخاب کړئ. انتخاب نه وروسته به دلته په دې ټول باندې یو سلیکشن ولګوئ تر څو د ټول دا ساحې انتخاب شي. هغه نه وروسته بیا تاسو کولی شئ دا ماسک له یوې ساحې څخه بلې ساحې ته انتقال کړئ. ښه یاد ساتئ موږ نشو کولی چې ډایرکټ دلته راشو او له دې غوږ نه ونیسو او داسې کش کړو یو خواته بل خواته یې ویځو داسې به موږ سره د دې شکل خرابېږي. چې کله غواړئ غوږ نه ونیسئ او یو خواته بل خواته یې نو دلته به ماسک انتخاب کړئ. انتخاب نور سبا دلته په دې باندې یو سلیکشن ولګوئ تر څو دا څلور واړه نښې ټول انتخاب شي. له هغه نه وروسته په یوه نښه به کلیک ونیسئ او بیا تاسو کولی شئ دا ماسک له یوې ساحې څخه بلې ساحې ته انتقال کړئ. اوس چې کله راشو د دې پراپرټیز ته نو تاسو دلته ګورئ موږ سره څلور اپشن دي. ماسک پاید ده موږ سره ماسک فیدر دی ماسک اوپیسیټي ده او ماسک ایکسپنشن دی. لاندې نه به برځو لومړی موږ سره د آخري خوا نه ماسک ایکسپنشن دی چې کله موږ دا ډیرونو تاسې ګوره چې د دې کوم ماسک پید دی هغه په خپل حال پاتې کېږي خو د دې هغه ساحه موږ سره لویږي. همدا ډول موږ سره ماسک اوپیسیټي ده که تاسو غواړئ د دې اوپیسیټي کم کړئ نو تاسو کولی شئ له دې څخه کار واخلئ. ماسک فیدر دی تاسو کولی شئ ماسک فیدر اضافه کړئ تر څو تاسو سره دغه شکل په ښه ډول سره کار وکړي او ښکاره شي. دلته موږ دوه رقمه ویلیو ورکولی شو یو موږ سره هایټ دی او بل موږ سره وایټ دی. که غواړئ دواړه په یو رقم ویلیو واخلئ نو دلته به تاسو دا لینک آن پرېږدئ خو که غواړئ چې هر یو ته بیل بیل ویلیو ورکړئ نو تاسې به دلته دا لینک بریک کوئ. بله خبره موږ سره مهمه ده د هر یو مخې ته تاسې ګورئ موږ سره سټاپ واچ دی او یا هم کی فریم دی. اوس کی فریم موږ څه لپاره استعمالوو که تاسو زما ویډیوګانې کتلي وي تاسو له به پته لګي. تاسې کولی شئ د کی فریم په واسطه انیمیشنز کریټ کړئ او کار پکې وکړئ. څنګه نو زه راځم دا زه بیرته زیرو کوم. همدا ډول دلته چې موږ کوم فیدر ورکړی دا هم بیرته زیرو کوو. ها زه اوس غواړم ماسک ایکسپنشن په واسطه یو انیمیشن کریټ کړم. انیمیشن به څنګه جوړو زموږ هیډ دی هیډ به دلته 0 سیکنډ ته راولو او دلته به موږ کی فریم آن کوو. کی فریم مې آن کو او راځم دا هیډ دی اولې ثانیې ته راولم او ورته وایم چې کله زموږ هیډ دی لومړۍ ثانیې ته رسیږي نو د دې دا ایکسپنشن باید دونه یا همدغسې بیرته ووځي. نو تاسې ګورئ هغه ایکسپنشن مونږه ورسوو. اوس چې کله راشو مونږه او دا ویډیو پلی کړو تاسې به ګورئ مونږ سره چې دغسې یو انیمیشن مونږ سره کریټ شو. تاسې به ځینو ویډیوګانو کې دا چې یو انیمیشن ډېر کتلی وي زما دغه ویډیو کې هم دغسې زما پخوانی چې کوم انټرو وه هغه کې هم دغسې یو څه وو او ما کړی وو خو هغه مونږ په بله طریقه کړی وو. دلته تاسو کولی شئ په دې طریقه هم دغسې یو انیمیشن کریټ کړئ او په خپلو ویډیوګانو کې ترې کار واخلئ. همدا ډول تاسې کولی شئ چې فیدر هم ماسک اوپیسیټي ته هم تاسې انیمیشن ورکړئ. دا مونږ ډېر زیات ورکړئ تاسې پرې پوهېږئ. ماسک فیدر په واسطه هم تاسې کولی شئ انیمیشن کریټ کړئ. مثال ته راځم انیمیشن کی فریم یې آن کړو او راځم ورته وایم چې کله یوې ثانیې ته رسیږي نو د دې فیدر دې څونه شي مونږ سره د دې فیدر دې مونږ سره ښه فریمانه شي. اوس چې کله مونږ راشو او دا ویډیو پلی کوو ګوره دې سره به فیدر هم اخلي او دا به همدغسې خورېږي. نو تاسې کولی شئ په دغه طریقې سره دې ته انیمیشن ورکړئ. همدا ډول زه دا دواړه ډیلیټ کوم. مونږ کولی شو د ماسک پات په واسطه هم دغسې انیمیشنز کریټ کړو. زه دا زیرو کوم او دلته فیدر ته راځم فیدر هم زیرو کوم وبخئ فیدر دلته زیرو کوو. اوس زه راځم مثال اوس ماسک پات باندې کار کوو. زه ورته وایم چې کله زموږ دغه هیډ دلته وي نو دلته زه ورته کی فریم آن کوم چې اوس دې همدغه ساحه صحیح وي. خو چې کله هیډ د یوې ثانیې ته رسیږي نو دلته دې وشي چې زموږ دغه پات دا دی وبخئ ټول انتخاب دی. زه به دلته یو کلیک وکړم
نو چې کله زمونږ دغه هډ د یوې ثانیې ته رسیږي د دې چې کوم پات دی دا باید دا داسې راشي او دا د موږ سره داسې لاړ شي، دا ساحه د موږ سره داسې راشي او دا بره ساحه د موږ سره داسې لاړ شي. اوس چې کله موږ راشو دا ویډیو پلی کړو تاسې به ګوره چې موږ سره کوم ډول انیمیشن کریټ شوی دا ګورئ موږ کولی شو د ماسک پات په واسطه هم دغسې انیمیشن کریټ کړو او یا زه راځم بیخي دا ماسک ډیلیټ کوم یو بل ماسک ډرا کوم ریکټانګل ماسک نو زه راځم دا ماسک ما دلته ډرا کړو. اوس راځو د دې ماسک پراپرټیز ته او دلته خپل هډ سر ته راولو او ورته وایو چې دلته موږ سره کی فریم آن شي. کی فریم آن کول نه وروسته راځم د یوې ثانیې ته او ورته وایم چې کله هم زمونږ دغه هډ یوې ثانیې ته رسیږي نو د دې کوم خورېدل چې دي هغه دې باید موږ سره په دغه طریقې سره داسې خور شي. اوس چې کله راشو مونږ ویډیو پلی کړو تاسې ګوره چې موږ سره دغسې یو انیمیشن کریټ شوی دی. همدا ډول موږ یو بل کار هم کولی شو. دا یو څو نمونې دي چې زه تاسو ته ښیم. د دې نه علاوه موږ ډېر ښه کارونه په دې کولی شو چې موږ به کوشش کوو چې بلو ویډیوګانو کې پرې کار وکړو. مثال زه راځم دا ماسک انتخابوم دا لږ زه را دې خواته راولم دغه ساحې پورې نو زه راځم دلته ماسک پات ته کی فریم آن کوم له هغه نه وروسته زه دا انتخابوم او له دې ساحې څخه یې باندې باسم. اوس ورته یم چې کله زموږ هډ د یوې ثانیې ته رسیږي نو زمونږ دغه ماسک چې مونږ کوم ډرا کړی دا باید دغسې راشي او همدغسې دي ووځي. اوس چې کله مونږ راشو او خپل ویډیو پلی کړو تاسې به ګورئ چې مونږ سره دغسې یو انیمیشن جوړ شوی دی او یا هم ترتیب شوی دی. په دغه ډول مونږ کولی شو له ماسک څخه په مختلفو طریقو سره کار واخلو او مختلف انیمیشنز پرې کریټ کړو. د ماسک برخه نه ده خلاصه، په دې باندې به مونږ مزید نور ویډیوګانې هم کوو او کار به پرې کوو، مختلف انیمیشن به پرې جوړوو او د دې هغه کوم کارونه چې پر هغه باندې به مونږ کار کوو. نو خدای دې وکړي چې تاسې به د ماسک په اصلي کار باندې پوه شوي، د ماسک په ډرا کولو، د هغه په استعمال، د هغه په انیمیشن باندې پوه شوي اوسئ. او نورو ویډیوګانو کې به نور هم په دې لږ ایډوانس کار کوو. نو تر بیا چې زه راځم تاسې په خدای سپارم یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، د بیل آیکن کې کوشش کوئ ویډیوګانې آنلاین ګورئ. ما په دعاګانو کې یاد ساتئ. تر بیا د خدای په امان.